انسان الله څنګه پیدا کړی رب العالمین ته ګوره تا خو بس همدا ویلې رب العالمین تی رب مضاف رب العالمین مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه خدای کوي چې همدا علم ده د علم وپېژنه رب العالمین طالبانو سراب پېژنئ سراب لورې دښته کې چې داسې ورګورې که نه مر وي هلته سړي ته اوبه غوندې ښکاري سترګې څه وایي سترګې اوبه دي خو طالبانو سترګې خو نه دي ملامتې ځکه د سترګو چې کومه وظیفه ده هغه یې ادا کړه دی به لیونی غوندې منډه نه وراخلي ولې الله رب العالمین د انسان یې ډېر ښه تربیت کړی ورمنډه که چې ورسي چې نه یتي نوره پسې تږی کېږي سړی که نه څه وکړي باید سره طالبانو عقل الله ورکړی عقل کې دلته په دماغو کې یوه خلا د تفکر او د تعقل دپاره ده ته اوس له چا نه پوښتنه وکړه خو یې لامېسې نه نو خو یې ذایقې نه پوښتنه وکړه چې دا رښتیا ده که نه فکر نه اوس سترګو خپل حق ادا که ته عقل او انسان منډه مه وراخله تفکر وکړه چې دا رښتیا دي که نه دي د اوبو د سترګو خو همدا حق لکه اوبه ورته ښکاري یو مڼه د طالبانو چا جوړه کړله مصنوعي مڼه ده له کاپورو نه رنګ یې د مڼې ورکړی ده ما ته راوړله ده هسې خوندوره خطرناکه له کاپورو نه یې جوړ کړی رنګ یې د مڼې ورکړی ما ته یې راکړه نو زه به وایم چې دا مڼه د طالبانو سترګو خپل حق ادا کړو که یې نه کړو ادا یې کړو زه به اوس طالبانو دستي وایم چې دا مڼه ده که تفکر ته ضرورت دماغ قوی متفکره به استعانت له چا نه غواړي له ذایقې نه او له لامېسې نه ولې چې زه لمس کړم طالبانو مصنوعي مڼه او الهي مڼه په لمس کې فرق کوي که نه کوي زه به تفکر کوم دا به قوې لامېسې ته مچوم قوې ذایقې ته به یې مچوم چې دا خراب مې ورکړه طالبانو وایي او پلاستیک ده که د کاپورو نه جوړه ده نو تفکر ما ته څوک ثابته کړله باصري خو انسان الله داسې جوړ کړی طالبانو تنها نه ده څومره حواس چې کار کوي پس له حواسو نه انسان باید تفکر وکړي الله جوړ کړی داسې د رب العالمین ده تنه محسوسات باصره نه ده پیدا کړې طالبانو وایي متفکره او متعقله پیدا کړې ده هغه